څه ډول راغللی والا زه خو نه وم خبر زما خو خپل تمرینات کول د میچ نه 2 ورځې مخکې که 3 ورځې خدای مې نه غلطي ځکه 3 ورځو نه ویده نه یم بیخي مې خوب نه دی کړی نو که څه غلطي کېږي بخښنه غواړم ځکه چې میچ نه 2-3 ورځې مخکې موږ تمرین کوم په دې میدان کې پرون چې کوم میچ و مازدیګر کې لاړو خو بیټینګ مې مو کو بالینګ مې مو کو وبخښه کیپینګ مې وکړو بیټینګ مې وکړو فیلډینګ مې وکړو لکه سر کیچونه مې ونیوه هغې نه پس زه راووتم ډوډۍ مو خوړه ټول ټیم په یو ځای بس ته راوختم موبایل مې راوویستو د بیګ نه چې ومې کته هغې کې نیوز راغلی وه چې دغه شان کیسه زه نه وم خبر چې هغه ما ډاکټر ته وښولو ډاکټر صاحب مې دا راپورټ تا ورکړی دی آی سی سی میډیا شیر کړي ما ته چا راولېږل نو ډاکټر صاحب ما ته وایي چې نه ما بیا منیجر نه پوښتنه وکړه چې منیجر صاحب ته مې ما ته وایي چې دا موبایل ځان سره کېده بیا ښکته خبرې کوو ډاکټر ته مې وکړه هغه بیچاره سر ښکته واچو نو هغه ویل چې زه یې سم نشم کولی زه هلته خبر شوم چې زه انفټ یم څومره وخت په هغې ورځ باندې تا څومره تمرینات وکړل 2-3 ساعته ما تمرینات وکړو یو نیم ساعت ما بیټینګ وکړو زموږ 3 نټونه یو کې سپینران بلکې پاسبالان بلکې تروګانې موږ ته دا کوشش کې زموږ ما په دې کې بیټینګ وکړو هغې نه پس لاړم ځان ته مې کیپینګ وکړو بیا مې ټیم سره وکړو او هغې نه چې وروتم بیا ما ته وایي چې انفټ یم که تاسو وایئ چې تاسو جوړ یاست اماده یاست د پاکستان په مقابل کې ولې له لوبې راووتلی پاکستان لوبه کې خوږ شوم زما دا د ګونډې ستونزه وه لږه مخکې نه خو بیرته ښه شوې وه دغه پاکستان میچ کې داسې شوه چې دلته رامنې یو دم ما کیپینګ هم وکړو ښه وه بیټینګ مې هم وکړو صحیح وه شهنشاه باندې ما یو شاټ و چې شاته تړمین خواته چې هغه فیلډر پسې منډه کړو نو ما یو دم ټوپ کولو نو زما ګونډه داسې تاو شوه ټویسټ شوه نو هلته درد وکړو خوږ شوه نو ما حضرت ته وویل چې وروره منډې مه راکوه ملخپه مې خوږ شوه او دا نه چې رن اوټ شمه نو ما ته بېغمه شه انشاءالله غلط منډې به نه و د هغې نه پس ما بیا 2-3 منډې ووهلې خو د خپې درد مې ډېر شو نو ما نه شو کولی چې زه رننګ وکړم نو ما اوس که زه هم رننګ نشم کولی او حضرت سنګل هم نه هلمه نو ټیم ته تاوان دی نو ما حضرت ته ویل چې زه به وځم ځکه چې مې ټیم ته تاوان دی زه منډه والی شم نه او شاټونه دومره په اسانه به لګي نه نو زه به هغې نه ووتم نو بیا زه لاړم ډاکټر ته په لندن کې ډاکټر زما د پښې نه اوبه وي ګونډه کې مې هغې ته وویستې نورې پکې اوبه واچولې او ما ته وایي چې 1-2-3 ورځې ریسټ وکړه او خپله لوبه کوه دې باندې آیسینګ کوه او یو ټیبلېټ یې راکړه ما ته میچ نه مخکې دا خوره ورځه هېڅ خبره نشته دی یعنې تاسو وایئ چې تاسو جوړ یاست الحمدلله لوبه کولی شئ بلکل کوی شي سبا درته میچ وکړم دلته کابل کې شهزاد زموږ په ټیم کې فټنس کومه نوې خبره ده همیش دغه سلسله هم روانه ده دولت هم روانه ده د نورعلیم شولډر د همیش ان اوټ کېږي اصغر هم د اوس انفټ کرکټ بورډ وایي چې انفټ دی پاتې دی اصلي ستا سره کیسه څه خبره ده تا څه برداشت دی چې ولې دا کار وشو زه نه یم خبر زه خو دوی نه پوښتنه کوم چې څه دغه لري ما سره چې څه مشکل لري ما ته دې ووایي که وایي چې کرکټ مه کوو کرکټ به پوهېږو که نه پې ښه لګېږو زما خو چا سره مشکل نشته دی اصغر هم دغه دی روغ جوړ دی لاول یې خپل لږه خوږ وه او د هغې نه پس بیا ډاکټر ورته ویل چې روغ جوړ دی ډاکټر رپورټ هم ورسره شته دی او اوس دا د اصغر غوندې سړی نه لوبوي چې د ټیم کپتان او نو زه لاسه شم اصغر چې روغ هم دی یو خبر ده چې تا باندې د دې تور لګېږي چې ته د اصغر ډېره پلوي کوله کله چې کپتان بدل شو ګلبدین کپتان شو تا د اصغر ولې پلوي کوله نو دا خو ستا لپاره کیس جوړ نه شو چې تا ګلبدین تا سره هغه مغه ضد پوره کوي نه زه د هېڅ چا نه کوم زه د هغه کس سره کوم کوم چې د افغانستان دپاره فایده کوي او د افغانستان دپاره کرکټ کوي اصغر داسې واحد یو کپتان و په افغانستان کې ما ډېرو سره لوبه کړې نوروز کپتانۍ کې مې کړې نبي مې کړې ده د کریم صادق مې کړې ده خو اصغر واحد داسې کپتان و که هغه خپل پرفارمنس کولو او که نه کولو د خدای لاس کې دی خو هغه سل په سله کوشش کولو او هغه دا ټول ټیم چې یو کړی که کرکټ بورډ کې به څه خبره راغله که زموږ د ماشونو به وه هر یو شي کې به اصغر مخکې و نو موږ ته یو داسې کپتان په کار و چې هغه د لوبغاړو ستونزې حل کړي او لوبغاړي خپله لوبه په میدان کې ښه په کلارو ماغزو کړي نو اصغر ما په دې سپورټ کولو اصغر داسې ما نه سپورټ کولو چې دا کپتانۍ نه لرې شو یا داسې نه لرې شو هغه ما نه هغه ټول ټیم سپورټ کولو په دې باندې د ګلبدین په اړه اوس ویل کېږي چې داسې بیخي داسې رویې بیخي بدله شوې ده د کپتانۍ نه وروسته ستا برداشت څنګه تاسو ته څه ولیدل آیا ټیم په یو پیج باندې دی یو ما بالکل ما اورېدلی وو خو ما لیدلی نه وو بل اوس زه کوم ورځ باندې دي انفټه دغه کومه د انفټه په هغه ورځ ورسره زه کېناستم نو هلته مو ولیدو چې د کپتانۍ څومره زور او د دې کومه نشه یې ما خو مخکې نه و لیدلی نو هلته چې یو بیخي خبره نه کېده ورسره ما ورته ډېر مینت زاري وکړو ماښام مونځ ته 15 منټه پاتې وو
معدل مل خدای قرآن تو ګرمل تمام کیریئر دی بچی میری ظالم مل د سیمکو مل ضرور جوړې ما ته نه بګراوند کې ښکارې تان فټ مل پرون خو سریلانکا خراب مانه چوکي لاړې خو اسمان د پاسه راځي زه خو الوته خو نه سم یا شاپور زدران خو نه مزه دومره جګم چې زیره ایثار کما وینا ګراوند کې د نبال جی نور خلک سره ناسو سو کوی چې خپل مخ کې نه جی بیټینګ کې لیکسټم د بال نشي کوچینګ ته شروع کو مونږ چې لوبغاړي کتل چې کله انفیلډ کیږي مونږ د دې نه بهر لیګو انډیا لیګو انګلند لیګو حمید حسن سوزل انګلند لاړ نور علي انګلند کې پات شو واقع تاسو د انګلند کې تیار وای د انګلند راځي ته کابل کې تداوی کوي کې هندستان له بدینه پسې ول داسې وشو زه خو یو خوام نظم ضرور جوړم ما ته خو ویل چې لاړ سره ریسټ وکړه زه چېرته لاړ شم دغه یونی مفته کې دارس نشو کولی چې د سریلانکا د میچ نو څنګه یونی مفته د ساوث افریقا سره میچ دا اوس زمونږ یو اته ورځې دغه میچ کې مشته دی د نمخ کې مام ریسټ وکړه تاسو ته یو مثال درکم دا کیم ویلیمسن چې سن رایزرز حیدرآباد ته لوبه کول انفټ هوا یو فرانچایز کرکټ وو په هغوی ته پته چې دا ښه کلاړي دی په ټیم باندې میچونه ګټي او کپتان دی صرف اخره کې یو څو میچونه انفټ خو به هم ټیم سره وي نو دلته به موږ سره د هغې به روغ شي زه یو درې څلور میچه خو به وکړي که نه خو ما دا ټول میچونه کوی شو ستا په اړه داسې ویل کېږي چې ته د اصغر د وجې نه لږ سلو شوی وې تا خپله لوبه بدله کړې وه که نه مشکلات واحد خو اصغر دی چې ما ته ویلي چې څه دې په زړه یې کوه وي د خلکو مه منه وي که تا موږ د 10 اوره ووهلې خو مخالف ټیم به تباه کړي کوو دې نه ووهلو خو موږ به تباه کړي نو واحد اصغر داسې کپتان و چې هغه ما ته چې خپل زړه لوبه کوه هغه ته معلومات و هغه په کپتانۍ پوهېدو چې دې هلک موږ د 10 اورم لوبه وکړه نو زمونږ د ټیم سکور چې کوم دی هغه به 80 او ده به پاکستان ته 50 شپېته کړي ستا خدمات د افغانستان کرکټ لپاره نه هېرېدونکي دي 1 ډے 20 ټیسټ کې فرسټ کلاس کې ستا لیډینګ سکور دی لیډینګ زیات سنچریانې تا سره دي زیات میچونه چې تا ګټلي دي زیات مین اف د میچ تا ګټلي د افغانستان لپاره څه ګورې د افغانستان د کرکټ اوسنی حالت څه وایي فایده یې نشته دی که تاسو ته وایم فایده دی دومره خدمت دومره خواري موږ دومره تکلیفونه تېر کړه زما د پلار جنازه پرته وه زه راونه رسېدم زه په میچونو کې وم زما بچیان زما یو زوی دا د 6 کالو شو ما ورسره 4 میاشتې نه دي تېرې کړي په کور کې افغانستان ته منډې وم لوبه کوم دا زما ارمان هم دی زما خوښه ده او زه په ما باندې د افغانستان حق دی زه د افغانستان ته کرکټ وکړم خو زه دا ایکسکیوز نه کوم ځکه چې ما دومره خواران دومره تکلیفونه وي څه په دې کې هم خلک په ما باندې تورونه لګوي چې ته بل وطن ته کار کې ته یا دا کې یا ته د کسته لوبه نه کې دا خو داسې بیخي د نه منلو خبره ده په ما دې څوک ثابت کړي یا دغه وکړي نو زه به ومنم دومره بېعزتي څوک د چا نه کوي چې یو لوبغاړی دومره لوبه وکړي دومره ځان خوار کړي دومره تکلیفونه وباسي په ګرمۍ کې په یخنۍ کې قسم دې ماته یاد شي چې په دې شارجه ګراوند کې زموږ میچ وه 2015 ورلډ کپ نه مخکې 2 میچه کینیا سره پاتې وه او ما میچ کولو دومره سخته ګرمي وه چې زما بوټانو کې خپې سوځېدې دومره اور هغه میچ موږ وګټلو نوروز پکې 50 وه لکه څه هغې لږ رنزونه کړي او 6 میاشتې پاتې ورلډ کپ د موږ کوالیفای شو زه د هغه ورلډ کپ نه بار کړم زما هغه اوسه پورې نه هېرېږي چې چا په هغې کې لاس خدای دې تباه او برباد کړي او خدای دې په داسې ځای کې وشرموي چې دوی بیخي زه یم چاته سترګو لګولو نه او هم په دغه ورلډ کپ چې چا زه لرې کړی یم ادم خدای وشرموي په ناجایز یې لرې کړی یم آینده اخیرنی پلان دې څه دی اوس خو ریس به کوې که نه په ځان به کار کوې څه شی کوې که نه امید دې لاس ورکړی دی هیله دې ما ته خو نه ښکاري چې زه دې نه پس څه وکړم ځکه چې زه د هر یو لوبغاړي یو خوب وي چې زه ورلډ کپ وکړم 15 ورلډ کپ کې سره داسې کار وکړو 15 ورلډ کپ ختم نو یو میاشت پس کپتان بدل شو زه واپس ټیم ته راغلم زه 2000 فټ شوم هلته مې ویل فټ نه دی یو میاشت کې زه فټ شوم ورلډ کپ ختم شو زه راغلم دغه کې بار کړم نو هلته مې 15 کاله 4 کاله انتظار وکړو دلته راغلم دا بیا بار کړم نو زه به 2023 ته بیا انتظار کوم بلې یو سوال دا دی ستاسو په اند باندې ولې تا له نړیوال جام څخه بهر کېږي صرف نړیوال جام نه داسې هم زه د خلکو نه خوښېږم وجه دا ده چې زه د چا چاپلوسي نه کوم زه خپل کرکټ کوم انجوایمنټ کوم ټیم هلکانو سره ګپ لګوم خوشحالي کوم او نور چا کیسه کې نه یم نو بس خلک دا وایي چې وروره ته لږ موږ ته لاندې باندې نه کېږي نو هغوی ځای نشته دی وروره صفا خبره ته وکړم یعنې صرف دا یې وجه ده چې تاسو د چا چاپلوسي نه کوئ نه مې کړې او نه به وکړم ځکه چې زه ټول عمر په دې ټیم کې چې وم صرف په خپل بیټینګ او کیپینګ باندې وم نو زه ضرورت نه لرم چاته د څه شي په انتظار اخرنۍ پوښتنه څه شي په انتظار د ولسمشر نه د حکومت نه دغه خلکو نه چې تا سره مینه لري څه غواړي زه به څه ووایم نو ما نه خو یې ورلډ کپ بوتلو نو زه به اوس څه وکړم تاسو راته ووایئ زه څه وکړم زما خو همدغه یو ارمان و هغه مو لاړو د لاسه ورکړو نو زه به اوس څه وکړم زه اوس ګورم زه خپلو انډیوالانو مشرانو سره کور کې کوم چې کرکټ لوبغاړي ملګري د هغوی سره مشوره کوم چې هغوی ما څه وایي خو زما خپل داسې زړه دی چې ما ته نه ښکاري چې زه بیا واپس راشم ټیم ته